یو سیز اللہ پاک انسان غیل پیدا کر چغیتا عبادت و بندگی وئی. اس انسان مقصد بندگی عبادت تے لیکن من خپل مقصد پریخے دے. بندگی او عبادت دا اللہ تعالیٰ من رستو کرے دا او دا دنیا کار مدون پا مخا غشتے دے چی من نے خدای یر کرے دے. من نشتا او کسو منس کئی نو بے سوچا لگیا دے. منستا توجہ نشتا. امام صاحب منز او کی ودا مختدین لی تپوسو که چه کم صورت ورس پتا وطا نشتا چه کم صورت ورس. روجہ کم نیسو دا روجی پتا را دین نیسو یو رواجم تے جو کردے دے. زکاة خیرات سو پر کئینا. حج پا دیرو فرض دینے که یو جسو کلارم شی نو پا دی سوچ دی چه راچا من خلق را تسیری واچی وجی را تا ہوئی حجی سیب شک خلق را ترغانو دی او خیرالی وی یو نوم حجی سیب شی. نو عبادت شتنا و کدینو پا دغا طریقه دی. طول دنیا ان خط دا سار نماز خطر پوری دا دنیا پا مقصد کے که سکول دی دنیا دا که کالج دی دنیا دا که بلڈنگ دی دنیا دا که زمکا دا دنیا دا که بنگله دا دنیا دا او که ورطوینو نا دا تسکے نوی ضرورت تی سوکما او دا خیٹ ضروری دا بچی ضروری دے کور ضروری دے او خدای ضروری ندے. دنیا ضروری دا او آخرت ضروری ندے. دنیا ضروری دا او قبر ضروری ندے. نو دا بسکو اللہ وی ما دے لنے پیدا کرے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان او پیرے میں دے لے پیدا کر چی دی عبادتو کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمرلوی شخصیت تے او دا خلق سپارشونا کئی. شفاعتی لأہل الكبائر من امتی غٹو گناہونو والا لب سپارش کئی او شفاعت بکئی. لیکن عبادت سونا کئی. عائشہ صدیقہ فرمائی ویدشپی بے جلل ولی جوفی عزیز کا عزیز المرجلی وی سنے بیدا سے غرار کو لکا کٹوے چے غرار کئی. او دام را اگت قیام بیو کا پمانزکے حتی تورمت قدماہو چخپی مبارکی بیو پرسے دے. دا شوق واری آشے دا اللہ مینا غواری کہ دا اللہ سر مینا برابر شوا او پزرکی دا خدای ذات کے ناست او خیرت دا توجہ شوا نو بیا با بل سوک دا سے بے عبادت با سوکم پاتے نشی. قسم دے صحاباو دا مرگ پا وقت کے سعید ابن جبیر حجاج ابن یوسف رونی و وجہ حجاج ابن یوسف کو ظالم تیر شوی دے. سعید ابن جبیر توی پزرگ سارمان شتا بیاو وی دا پورا کا لگ ٹیم در کم پورا کا. نو دا سے وقت کے سارمانی چی بچی سر ملاقاتو کم خد سر ملاقاتو کم بچی کل کم وسیعتو لکم دا مال دا پلان کی دا پلان کی دومرا مال میں دلاور کے دومرا دلاور کے دا بچوں میں خیالو ساتے خلق دا کئی. سعید ابن جبیر و توی پزرگ میں یور باندوی دا پورا کا وی سار باندوی دو رکاتا منزل دا مهربان دی. او بیا سوئی ویزرم اغواری که دا منز دیر اگد کم پل رب تا دیر اگد منزو کم و تبا وی چه دا مرگ یریگی نو منزو گدائی زانده وقت گدائی زم مختصر بود. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ چه کافرانو کلا گیر کو بویا تا دا حرم نے بارولستا و شہید کئی ہے او لرگی ہے والا خخ کڑے دے پسولے کئی ہے پسولے و گیر چا پیرا نیزو غشو والا وطا ولار دی. ابو سفیان ورطوی وی خبیب پزرد سار مان دے وزگونا خلقم دا ارمانی وسیعت لکم دا مال دا بچو دا خزے. حضرت خبیب ورطوی و پزرمی ارمان شتوی دا پورا کاسم دی وجنو دی ارمان دی پورا کا سار مان دوی دو رکات مز اللہ خوشانو تالا در روانی من لا یومین پس 2 منٹ پس تالا در روانی ما لگ معمولی او منٹ 2 میں پاتی دی اللہ دے کہ زان بچی خدا نہ خوشالو تا خوشالو قدرت 2 رکعت منزیو کر ولستو ابالی حین اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزع.
یو دو شیرونه وې 2 رکعاته مونږ یو کو ابو سفیان زړه مې غواړي چې ډېر اوږد مونږ وکړو په رب ډېر زیات خوشاله کم او تاسو به مرګ نه یریږي مونږ دا شوق غواړي الله سره مینه غواړي قسم دې حیران پریشان شم چې پروردگار مخلوق په کم طرف روان دی په خوا کې د مونږ عبادت به د چانو کمالی به نو تسبیح به لاس کې د جیب عبادت کو وکړي لا اله الا الله تسبیح به مولا لبراغ استاد جی سے ذکر وخایا وظیفه راکړه چې ذکر وې ما تسبیح به لاس کې وي ګډا دی او کالک دی او خدای او جنینا نن موبایل په لاس کې تم څه کې کوم طرف ته خلق روان دي مولیانې زمونږ د کار وستل مولا کتاب نه ګوري استاد د پاره درس د کتاب نه ګوري موبایل طالب کې سبق وای بیا دا نه وای چې ولګه د مطالعه کم تکرار او کم موبایل سکول کې استاد ماشومان ته سبق نه چې لګ معمولی ټک ټک ځل ځان روزګار کې وکړي موبایل الکان د استاد سترګې ساري کې افواشي موبایل حتی په ټریفیک پولیس کې په لارو کې ولاړی هغه گاډو ته دونه خیال نه لکه څومره چې موبایل ته خیال افسر بازار کې پکبختر کې ناس موبایل نوکر موبایل چپړاسی موبایل ډرایور موبایل کلندر موبایل رکشي والا سره موبایل گاډي والا سره موبایل خدای پاک دې عبادت باندې تاسو څه کوئ الله سره څه کوئ دې قبر سره څه کوئ دا موبایل باندې پکاريږي ځان کدن کې وسه کې موبایل بغواړي قیامت پر ورځ بسه کې موبایل بغواړي یو ټیم موبایل مقرر کړه خدای باندې ارو د جیب کې موبایل منډلي روباسي او بس پلان رواني موبایل دست کنده کې پروت موبایل دارو خیال پلان رواني السلام علیکم پرواني علیکم السلام موبایل ته ګوري دنیا نن تسبیح ورزوري ذکر پاتې عبادت پاتې منس پاتې د دنیا کار پاتې د آخرت کار پاتې موبایل شوق نشتا او اس فائدہ پکې نشتا فائدہ ته خلق اخلي خو چې څوک ته غشتي شي زموږ خلکو به د موبایل نه څه فائدہ چې د عالم تقریر مو پیو نه لري چې د دین مسله مو پیو نه ورېدا چې د اسلامي کتاب مې ونکړ چې کې دا شی دونه پکې شته چې د یو نات مې پیو نه لري بدق ټول ورځ دروغ پې لیکو دروغ پې اورا دروغ پې لیکو دروغ پې اورا په کور کې دنه په بړستن کې دیناکارې شروع ولې دا وخت دا دینا نه ده رسول الله مبارک فرمایي د سترګو دینا نه ده دینا العين النظر دا وخت دینا نه ده چې ته پیګانې و کې رشي منډلې د سترګو نه ده رستن کې دنه پروته په کوټه کې دنه پروته قرآن شریف ته پروته دلته دینا کوي کې بلغه کوټه کې خدای قرآن پروته ته رستن کې دنه دینا شروع کړي د سترګو دینا او د وخت دینا او دا دینا جنا کې هم په مخته دی الکان په مخته او خدای له طرف نه در باندې غټه کیمره بل پرته ده ته چې څه کې الله سره نوٹ کیږي یو ټکه نه پاتې وي دوام نه قبول شي رزق کې برکت نشته څه برکت نشي صحابه شوق رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جهاد کې پرارته یو ځای کې دما وکړه وسوق یو دوه کسان د مخامخ غر باندې درکه وسوق سو کې وکي دو صحابه پاسه د الله رسول هم وسوکیو دوه لاړل د شپې په درکه ودرېده او صحابه بیغم ودرې رسول الله مبارک بیغم ود شو ولې سوکې کیږي اتفاق د ګور نبی علیہ السلام مبارک خدای برکت خاوند د کشف خاوند د معجزات خاوند دا یو دی بل ملګری ته ویل کدا څه وکړو په دوړه بس ویخیو د نیمه شپه به د سوکې کوم تسملا نیمه شپه پس به تارا پاسو مته به سوکې کې زه به سملم ډېر ښه دا یو ملګری سملاست او دا بل دې درې ته مخامخ ودرېده او استبا سم میخیما راشه مون باندې ولې نو درېږي په مانځو ملګری ودرې او دې په مانځو درېد الله اکبر چې په مانځو درېد دشمن یقینا کدا نوې دشمن را روانو صحابه بملاستو دشمن په پیغ راغلیو دشمن چې هغه د نو قتل په شک کې چې دا سړی دې کسونه مونږ ده څه شي دې پرېګ ګورو غشي راوښتو چې شراق شول په داخله ولګي دې په مانځو ولاړ دې په داخله ولګي چې په مانځو سین ولاړ دې په داخله ولګي دا زری لاس باندې غشي په کلاس او استخوي ورته نه تړلې هغه دوباره هغه غنیونه لګي شپه دا چې شراق شو په بل غشي وښته دې بیا ولګي چې بیا ولګي کچي ورکا چې
کې ورکه غشي خو غردو بیا نیت وتړ نیت خو تړلې دی لاس بیا برابر کړ هغه سړی سوچو چې سړی جوړو نه لګي بل غشي پر اساکه چې شراق شو بیا ولګي غشي د پاسه غشي د پاسه غشي او د پلاس چک ورکې غردای خپل من جاری ساتي او چې کله دی وینه د دنیا نه او پیدا نو پوه شو نو یو سورته شروع کړې سورته کهف هغه خلاص کو زری مون وکړه مرګري راويخ ته وګوره لکه سوګدي او په مون غزارونه کوي الکه داوله یله خدای باندې وخت دی ولې نه پاسورم وې سورې کهف به شروع کړو د الله د قرآن سورته خوان دې نه راکو چې په نیمه کې پرېدل او مون زر خلاص کا مونتار واپسو خوان دې نه راکو مرګري پاسې د پاغه دشمنه د غشي او سو غزارونه وکړ دشمن پوه شو چې څوکې مضبوطه ده کسان ولاړ دشمن او تم دې دا دیته شق عبادت وي دیته شوق وي دیته د الله مینا وي دیته د الله محبت وي انا کوي ممکن عبادت کو دا ډوډۍ سره بس کو دا کاروبار سره بس کو دی دکان سره بس کو دی پټي سره بس کو قسم په خدای دا ټول د صحابه ودغه سنبالو عبادت دی پټیم سنبالو عبادت دی کو رزقین ګټه عبادت دی کو دکاندارین کول تجارتونه کول عبادت هم کو تاسو تجارتي حرام بشل روپے وګټه تجارت کومول خېټه ده تاسو تجارت ته تجارت حضرت امام ابو حنیفه کا رحمت الله علیه دا تجارت ته او عبادت یې څنګه عبادت کو رمضان کې صرف د شپې به یو شپې ته ختمونه کو یو ختم به پتراو کې کو په دیر شو یا په یو کم دیر شو کې او چې تراونه بوزګار شو د 2 رکعاتو نفل نیت به وکړه په 2 رکعاتو کې به 2 ځله قرآن شریف ختمه دې ته عبادت ده دروازه درسونه دي لګیا دي طالبان ورسره ناس دي درسونه دي 50 او 40 کسان علما ناس دي د دې ټولو روټه د دې ټولو د کور خرچه د بچو خرچه د دې جامع دا به ټول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پورا کړ تجارت هم کوي لګیا دي زبردست تجارت کوي شاګردان باندې روټه خوري تجارت هم کوي عبادت هم کوي درس هم خوري او په خپل وخت کې د قرآن شریف نه 12 لکه مسلې رسي او دا زما به څه پیسې یو ستا به څه پیسې چې کله وفات شو په خزانه کې 56 کروڑ ډالر پراته 56 کروڑ ډالر پراته درهم هغه زمانه کې درهم به تقریبا د ډالر برابر خو بنی دي زمانه کې کم وي 55 کروڑ درهم پراته هغه ولې رزق نه کټي خزانه نشته مال نشته دولت نشته خان نشته اس نشته وخت نشته لیکن خدای نه پرې رجال لا تلهيهم تجارة عن ذكر الله بيع ولا تجارة عن ذكر الله تجارت او بيع وغشتر او خرصول د خدای نه ندي منې کړی من بس یو موږ رزق بس نو الله راضي کې پته د ژوند لګي کله برو هغه کارو کې د جيب عبادت کول شي اس وخت په نه لګي پاره راځي ذکر کولا لا اله الا الله درود شریف وایي د جيب عبادت د لاس عبادت تسبیح پیړو د سر عبادت قرآن شریف ته دی ګور د غوږ عبادت په دا موبایل قرآن وره کنه وخت په دې د علماء بیانونه وره کنه د غوږ عبادت کولی نه لري چې د غوږ دینا په ګټي تلاوت په وره تلاوت په وګور کنه چې سترګو دینا په ګټي سترګو عبادت ولې نه کوي خدای باندې ټول طرف ته روان مالی عبادتوں کا پیسے د سړي جماعت کې ورکا مدرسه کې ورکا گاونډي لا ورکا غریب لا ورکا محتاج لا ورکا دا مالی عبادت د عبادتونو خوشته امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په گاون کې ولوار اوسې د لوار چې کله مړ شو چا په خوب کې ولید تاسو ته یو کاله کا څنګه وې زه خدای پاکو بخلا یو باغ کې روان دي چمن کې ګل دی راګردي دې چمن ته نه ګوري دې باغ کې الله وبخلا او عجیبه دا ده چې په دنیا کې د احمد ابن حنبل گاونډي او چې وې بخلم یا احمد لوردا په جنت کې خدای راغی گاونډي دا سړی چې خوب نه پاتې په لړ کې سوچ کې پریوت احمد ابن حنبل خو ځان رشین کړی په عبادت د مفتو کې لوار صاحب لاله دا گاونډي دی احمد ابن حنبل رحمت الله علیه خوشپاور درسونه کړی دي د رسول الله مبارک شپږ لکه حدیث یاد کړی دي چې لا د قرآن حافظ درس اجتهاد استنباط عبادتونه دې څنګه خواله رسی نو لار د خزنه ولا تاسو دروازه ولا خزنه ولا لار دروازه ته شو یره وستا خاون ما ډېر په خوب کې ولید په جنت کې
او راته دا وی چې د احمد ابن حنبل گاونډي ما غسر یو ځای ما استاد خاون څه وی د خو صدا سه نه لري وی دا صدا سه عمل چې ممتاز عملي ما ته وایي سي وی نور خو سره دي خو دوه کار کړی یو دا کړی دي چې سټک به سره لاس کېو سندان باندې به اوس بنواله او چې باندې ویل شو الله اکبر سټک به پرېښود وی ما ته الله د طرف نه आवाज شو چې ما ته مننه حتی چې سټک به اوچت کړو او را براو به او باندې به ویل شو نو سټک به بیا اوس په نه براو دغه څه به سټک اخوا کې خود نه به را براو حالانکه برولو کې سره دي اخوا به کو وینا باس دغه ما وخت اوس د خدای وخت شروع شو ما ته الله د طرف نه आवाज کوونکی आवाज وکړ حي على الصلاه منزلش حي على الفلاح على راشا چې کامیابی حاصله راشا شابه ما ته आवाज شو الله اکبر الله دې لوی ذات دی دې ذات له ورتل پکار دی نو یو به دقه چل کو چې ځان به منزل رساو باندې سره به جمعه ته تکبیر اولای نه دی پرې هغه به خامخا ځان رساو یو دا چې دویم د شپې به مونږ کله په اوړي کې په کوټه ملاستو احمد ابن حنبل به کله راوخت خپل عبادت وکاو نو چې دې په پډره وړي دراوښ بشو نو احمد ابن حنبل خو زمونږ غونډې په منځ به ولاړو نو زما دې خاوند وی الله دې خوان کوي کړه د شپې د مونږ ډېر خوان کوي خدایا بچی دې را په غاړه کړي دي ښځه مې په غاړه ده پروردګارم ملا مې ډېره درنه ده نو څوک شته نه ده ګټې الله څوک نشته چې ما له وګټي که دا ملا مې لږه سپکه وه نو ما به اوس د شپې دقسې تا ته عبادت کړو لکه زما دا ګاونډي د احمد ابن حنبل مولوي صاحب چې ما به الله داسې کړي څوک هم الله ټوله ورځ چټک وم لاس مې ستړي خپې مې ستړي نشم پاڅېدی لږه هم لاس سپکه وه نو ما به الله دغسې تر ادا کړی وي دغسې عبادت به مې کړی وي لکه څنګه چې زما دا ګاونډي احمد ابن حنبل کوي هغه د عبادت ارمان یې کړی د عبادت یې نه دی کړی د عبادت ارمان یې کړی خدای پاک کوم ځای ته ورسوي لوغر دی رب العالمین دا جنت کې د احمد ابن حنبل ګاونډ ته رسوي د مارونو په عبادت الله خوشحالېږي عبادت وکړئ د ژبې وکړئ د سترګو وکړئ د غوږ وکړئ د لاس وکړئ د خپو وکړئ د مال وکړئ د پیسې وکړئ خو عبادت وکړئ الله راضي کړي او که داسې دی ونه کړل او کله قبر ته لاړئ بیا به څه کوئ رب العالمین به بیا تپوس کوي که خدای ومېږدېږه دنیا ته ما مال نو در کړی الله را کړی څه یې وکړل او ډېر زیات کړی مې دی تا چې څونه را کړی رب العالمین هغې نه مې مال زیات کړی دی او چې زه راتلم اخرت ته نو ډېر زیات مې پرېښی دی ما پرېږده چې لاړ شم ټول دله راوړم کدو ټول دله راوړم هغې سر خوړلی دی نه د هغه ځمکه شته او نه د هغه کور شته او نه د هغه کارخانه شته نه د هغه غر شته او نه د هغه چمن شته هېڅ دې نشته ته نه خبر الله به وایي ارني ما قدمته وښایه څه دې مخکې رالیږلي ارني ما قدمته څه دې مخکې لیږلي شاته پرېږده چې ما ډېر کړی کافر نه به رب العالمین تپوس وکړي وی وایه که نه عذاب کې چې واچئ وایي که دا ځمکه ټوله ستا وي او دا د سرو زرو ډکه وي او ما لږ عذاب درته نن معاف کولی لږ او دا ټوله ځمکه د سرو زرو راټوله که نه بلکل مې درله درکړو بنده ډېر معمولي شی مې درنه غوښتی ډېر پټې شی مې درنه غوښتی و کلمې شهادت او ایمان هلته قبول نه کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی هر انسان چې مړ شي دی به ستومانه ګناهګار به په دې ستومانه چې خدایه توبه مې ولې نه ایسته عبادت مې ولې نه کړ او نیک به په دې ستومانه چې الله زیات کړی مې ولې نه دی لږ مې عبادت زیات کړی نو څه خبره زیات کړی مې ولې نه دی دا شوق غواړي دا د ملا په تقریر نه کېږي چلو مستړی شو دا شوق غواړي دا مینه غواړي پیسو سره مینه ده که نه نو سړی څه وخت پاسي وختي پېشمني پاسي پېشمني نه مخکې دا پلینکو چې رواني زمونږ خو سړک په غاړه کور دی که نه غرات خېجې رواني او 12 بجې 1 بجه دا ګاډي رواني واپس ځي ګورې هلته دوکان سره مینه شی خرابېږي خوښ نه ده او چې کله دی اوبه خوري د شپې په 2 بجې خوب درځي او بخوار دی که نه څوک هم بیا خوب نه درځي هغې سره مینه ده محبت دی شوق دی بلډینګ او بنګلې سره مینه ده هر څه وله کې خدا پیدا کړې وله خدای دې دغسې مینه زموږ د عبادت سره پیدا کړي او دا په دې نه ده چې دا غریب دی دی به کوي او مالدار مال سره کېږي روح
ख्वाजा बख्तियार काकी रहमत الله علیه قطب الدین बख्तियार काकी دا قطب مینا چې دی کنه قطب مینا دا د په نوم باندې جوړ شوی دی قطب مینا دې چې کله وفات شو د دنیا خلق راغل دنیا خلق جنازې له دومره دنیا راغله چې لوی بزرګو لوی د خدای ولی الله او د دنیا خلق راغله د نیکانو خلقو جنازو له بیا خلق اسم ډېر راځي دنیا راغله جنازې څنګه خو ده او جنازې به کوي بس وکړه خلیفګان هم ډېر دي شاګردان هم ډېر دي څوک به کوي خلق په انتظار دي کې یو سړی را پاسې دی خدای مو بخښي اعلان وره خواجه صاحب یو وصیت کړی دی هغه دته ټول خلق په سوچ کې شو چې دا څه وصیت دی جنازې والا وی خواجه صاحب وی چې زما جنازه به هغه سړی پړاوی امامتي به هغه سړی کوي چې څلور صفتونه یې کوي یو صفت پکې دی چې د په ژوند کې تکبیر تحریمه لړومبې تکبیر د مونږ نه پرېښی دویم صفت به پکې دی چې د شپې به په ژوند کې تهجد نه کړي دریم صفت به دی چې په نامحرم باندې چې چاته د قتل ګناه په هغې نظر نه لګېدلی څلورم صفت به دی چې د مازدیګر نه مخکې څلور رکعته کوم نفل یې دی په ژوند کې نه پرېښی چې دغه څلور نفل کوي خو سنت مؤکده به هم کوي که نو دا څلور صفتونه که په چا کي خدای مو بخلوځي جنازې وکړي اوس چې څومره دنیا ده ټول په دې سوچ کې چې خدایه تهجد خو ما کړي دي ټول عمر مې کړي دي خدا تکبیر تحریمه خو ما نه پاتې شوی مولانا شیخ احمد ګنگوهي رحمت الله علیه یو ځای ته لاړه د مانځه ټیم شو روان دی مانځله زموږ د طالبانو مجیبه دي دی بیا دې ته نه ګوري چې دا تکبیر تحریمه فوت کېږي خو دوی ورته رغاړوتل او ستړي مشي ډېر زیات زموږ طالبان په دې کې ډېر تکړه دي اکثر دلته کې تقریر به شروع وي مولانا صاحب به بیان کوي یا به تلاوت د قرآن شریف کېږي او چې یو عالم راشي دا ټول ورته منډه شي او په خیر راځي السلام علیکم ستړي مشي هلکه هغه عالم ستړي مشي غوره دي که دا قرآن اورېدل غوره قرآن پاتې شي په دې د هغې بې ادبي شروع شو بل مولوي صاحب تقریر کوي د هغه بې ادبي شروع شو هغه ورمنډې وې په خیر راځي ستړي مشي زموږ طالبانو کې دا یو غم شته په خیر راځي ستړي مشي او په خیر راځي هلته به جمع فوت کېږي جمع موږ ویل که مونځ ناوخته کېږي مکروه وخت راځي دوی په دې نه دي خو چې تا ته درته غاړه او د ښکل دي وخت دې پکې تېر شي جنازه دې په مکروه وخت کې وشي او دا یو غم دی پکې یو ځل تللی وم دې کوټ کې مې بیان نو خلک مینه ساتي ډېر خدای دې خوشحاله کړي عوامو طالبان نو ستړي مشي په خیر علی ستړي مشي په خیر علی هغه بیان والا چغې والې چې خدای مو بخښه ناوخته دی لار ورکې لار ورکې لار چا راکړو ستړي مشي په خیر علی ډېر ستړي چې تقریر مې وکړه که نه نو زه لاچې ته تلم لاچې کې مې بیان نو چې کوزېدم نو مې چې خدای پاکه دا اوس خو بیا مټې راته بیا ونغښتې نه دا خو دې پرېږدي نه اوس چې دا بیا درته غاړو دی دا په خیر علی نو یقین لري که کور ته هم تېر وخورسي دا بیا به مجید خدای پاک وکړه چې مولانا حمدالله جان صاحب اوس دې مخکې ورځو کې وفات شو دې راغی اعلان یې وکړ ډاګې بابا جي اعلان یې نه وکړی خو ما ولید چې دې راغی چې دې راغی مې خدای مو بخښه ډاګې بابا جي ته لار ورکړې بس خلک په هغه شو ته ووتل څه موده پس را سره میلاو شو مده یې لکه وی ته بیا څه شوې وی ته خو دې په خلکو برباد کړه وی چې ما ته اواز وکړه زه پوه شوم چې ده ځان وویسته او په ما خلک راغوړ شو په خیر او ستړي مشي په خیر او ستړي مشي مې زه خو جي لاچا کې مې بیان و بس دقه چل مې وکړو به تا مې دا د توپې خولې در مخامخ کړې او ځان مې وویسته بیا ما نه خبر شوې مې نه وی ښې ستړی کړم په ستړي مشو دا مشتکل کې ورته د علما چغې وي چې د خدای خاطر وکړې بیمار دی کمزور چا کم نه صبرېده وی چې کله مې تقریر خلاص کړه که نه او بیا تلم بیا شروع شو خوند یې نه کوم چغې دي خلک چې خدای مخلات وی خوند یې نه کوم وی بیا دا چل وکړه چې کټ کې کېنولم او کټ یې اوچت کړه په دیوال یې بل خوا واړم نو یې خلاص شو زه په خپله یو ځای ته بیان له تللی وم چې راتلم د موټر شیشه ماته کړه په دې ستړي مه شو په دې موبایل او شیشه ماته شو یا خدای پاک مفتي صاحب د خدای پاک وبخښي مفتي فرید صاحب رحمت الله علیه
هغه یو ځای کې خلک راته غاړه وتېدل ستړي مشي په خیال علي وی دوه کسه شاته ولاړ وی هغه یو دی بل ته چې بیا پې نه ورځو ما چې نه بیا مراته دا مینه خو د دې مینې څخه خپل انداز مې کنه دا څنګه نه پکار چې هلته کې اوس تا مېلمه را په مخه کړی دی هلته تقریر وخت دی او تا دلته مېلمه را په مخه کړی او تقریر دې پاتې شي هلته د مانځه وخت دی تا مېلمه سره ستړي مشي شروع کړی دی په خیرانې شروع کړی دی او مېلمه نه تکبیر ولاړه هلته تلاوت شروع دی تاسو ستړي مشي شروع کړل تلاوت ته څوک هم غوږ نږدې غوږ ایښودل خو واجب دي تلاوت یې شروع وي که نه هر څومره لوی عالم راشي هر څومره لوی ملا راشي نو هغه ته مه پاڅئ تلاوت ووایئ قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون چې کله قرآن لوستل کېږي چپ هم شئ غوږ هم ورته کېږدئ الله به در باندې رحم وکړي مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه دلته لیکلي دي وایي که څوک قرآن شریف که یو ځای کې لوستل کېږي او څوک ورته غوږ نه ږدي نو د رحم په ځای به پرې د خدای قهر نازل شي لعلكم ترحمون رحم رانغی د هغې په ځای به د خدای قهر نازل شي نو مونږ قرآن پرېږدو هغې تلاوت نه اورو بشیر جان نات د رسول الله مبارک هغې ته څوک غوږ نه ږدي بل مولانا صاحب تقریر کې هغه په ځای پاتې شي او د مېلمه ته خو چې یو پاسي او چې یو کس کار وکړي په خیر علي بیا ټول ورپسې شي بیا ټول ورپسې شي دې کې لږ یو ډېر احتیاط پکار دی ښه زموږ د کراچۍ یو ډېر لوی عالم دی ډېر لوی عالم دی هغه راغلی د علوم حقانیه کوړه کټک دی د خلکو ستړي مشي په خیر علي نو داسې غریب که چې هغه وي که بیا د دې مدرسې تر عالم خبرې تاسو زه برباد کړم دا درې در طالبان تاسو چاپلان به ټینګ شي چې تقریر یې وکړو بیا واپس ته د بوټان یې وشو بوټان یو وی بوټان وي زما بوټان څه شو یو یې د بوټان اعلانونه مو شو بوټانو پته ونه لګېده بیا چا وله کېړی راولېده پردو کېړو کې نه ده بس موټر ته وخته او نه ایرپورټ ته لاړ بس زه به ایرپورټ ته یو پرېږده بیا ایرپورټ له وله چا بوټان یوړل وي دا مې د برکت دپاره اخېستي دې ته برکت بوټان پټ که غلا که برکت له مې اخېستي دا برکت ته په غلا حاصلی مې دا خو سر نه کمیس غونډ وباسه غونډ کمیسه ولې دا برکت دی او پیر صاحب نه ګیره غونډه وباسه غونډه او لس دقیقې تقسیم کا برکت دپاره ولې برکت اصل دا لوی غم دی دا یو مصیبت شته نو مولانا رشید احمد ګنګوهي رحمت الله علیه منزله روان دی او دا دنیا یو په خیر او ستړی مشي او په خیر او ستړی مشي چې جومات ته ورسېد غریب نه خولې بیګې رکعت ته شوي منزله پس خلکو ته وایي معلم زبردست کار وکړه وی شپږ دېرش کاله پس په لومبي ځل مانه تکبیر ولاخ وشو 36 سال پس شپږ دېرش کاله پس تکبیر ولاده ستړی مشي د الله تعالی برباد شو خبره سره وکړه که بد مله سره وکړه دا شوق غواړي مینه غواړي نو اعلان دا وشو چې دا څلور صفتونه په چا کې د خواجه قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه جنازه باغه کوي دومره د خلکو مینه د بادشاه قطب مینار په انډیا کې جوړ کړی دی قطب مینار تاسو به نوم اورېدلي او قطب مینار څنګه مینار دی مونږ لیدلی نه دی خو اورېدلي مو دي شیخ صاحب د خدای پاک وبخښي هغه به فرمایل وی قطب مینار باندې د لاندې نه سره پورې او د بره سر نه لاندې پورې قرآن شریف ټول په لیکلو ختم کړی دومره د بادشاهانو محبت او مینه ورسره نو خلک به جنازه کې څومره کہ دا سلور صفتونه پچا کی اب جنازه کوي خلق غلی سناټا چاګیا بالکل خاموشي دا بچا کی دیکھ یو سړی رامخ کې شو مخې ساده چولې دی ورودرېده او چې څنګه رامخ کې شو د خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه مخې کولاو که او ته ستا کار به وشي خو موږ دې غر کړو خلکو کې مشهور کړو ستا کار وشي جنازه به دې وشي موږ دې خلکو کې مشهور کړو برباد دې کړو جنازه چې وکړو خلکو یې مخ وکړ د زمانې بادشاه سلطان شمس الدین التمش سلطان شمس الدین التمش باچا دی باچا دې ته باچا زموږ نام باچا دی توبه وباسه باچا دغې ته وایي په ژوند کې په نامحرم او غیر محرم سترګې نه دي لګېدلې مازدیګر نفل نه دي پاتې شوی تهجد نه دي پاتې شوی تکبیر الله په زندګۍ کې نه پاتې شوی ضربه وایي هله جي څوک کاروبار دی نو څوک کاروبار دی په شرق دی را کاروبار ولګي حرام کاروبار څنګه په دا کاروبار ولګي کم دکان چې تا نه خدای پاتې کوي منځر نه پاتې کوي عبادت پاتې کوي په شرق ولګا دا نه پکاري کم بچی چې تا نه خدای یې خدای په شرق تندر بچی خو اسم نه غرب شو نه پکاري دا بچی خدای قسم دې کوي پکار قسم دې راته وکړ کوي پکار شي خدای به پکار دا خدای لا جام دې غټه ورنه بچی ته بابا جی وای دا خو تمه نه راته چې بیا دور پسې دی تمه ورپسې کور ورپسې دی تمه چې غم خادي راله کوي تمه چې مالا غواله ګیا راوړي بابا راته کوي او که پته ورته ولګېده چې بابا بس اوس پرېوته بیا به ملا راځي چې بابا ته دوا وکړه
خدای دې جوړ کړي. نه جوړ نه، چې خدای په خپل فضل وکړي. مې خو سم په پښتو وایي چې خدای زر مړ کړي، جوړ نه چې خدای په خپل فضل وکړي. فضل څه معنی؟ خو دا وایي په پښتو کې وایي چې خدای زر مړ کړي. یاره جی یو بس پروت دی، نو ګران کار دی، ګران کار. زما یو دوست دی، عالم دی، د هغه د خولې کچره ته کوم په نوم د دی هم درته نه عالم، د سړي نوم درته نه عالم، نامناسبه ده. د مدرسې نه راووتم، او ډاکټر دی، ډاکټر خپله مدرسه چلوي، MBBS ډاکټر دی. چې راووتم د دروازې مخې ته یو خان بابا دی، زمونږ په دې محله کې خان بابا ولاړ دی، داسې رپي لاسونه یې رپي. ما ورمنډه کې خان بابا ولې وی بچې تبه مې ده، نمونیه ګاډی را لوکه چې ما هسپتال ته ورسوي. ما زر ونه ټیکسي راونیوه، خو چې مې وکتل په حجره کې درې څلور ګاډي ولاړ دي، درې څلور ټیکسي مې ونیوه او دی مې پکې کېنوي. ده ته وویل چې ما اوپېډي ته ورسوي، LRH ته، ایمرجنسي ته. ډرایور ورسوه چې څه موده تېره شوه، خان بابا راغی. نو موږ وله ما سره طالبانو موږ ورجوړ خان بابا تپوس پروت دی، په کټ کې پروت و، شوګر بیمار و، خپې خوږ وه. وی قسم دی چې دا میږي پې د پاسه ګرځېده، د پاسه. مې خان بابا دا تا باندې خو میږي ګرځي، وی شوګر مې دی، تخپه مې خوږ ده. موږ ښه صفا کړو، پاک کړو. زه ډاکټر وم او تلم به او پټۍ به مې ورته کوله، سهار ماښام به مې ورله پټۍ کوله. او کټوري مې راوړل، کټوري د ټیکري د کټ خپو ته مې هغه کېښودل، هغې کې مې ورته اوبه واچولې چې میږي نه ورخېږي. مې خان بابا څنګه خبره شوه چې نمونیا مې دوسم ټیک نه یم. خان بابا ولې دا ګاډي ته خو ما پکې ټیکسۍ کې ورته وویل چې بچې دا ګاډي ټول زما دي، خو زما نصیب پکې نشته. زامن مې یوسف لوی افسران په اقوام متحده کې UN کې غټ غټ افسران ټول بار دي، انګیندې بار دي، لوڼه په لویو خلکو بادري بار دي. زما درک پک موټر ولاړ دی، زما پکې قسمت نشته، موټر ولاړ نصیب نشته. وی مونږ به تلو روزانه وم د خان بابا صفایي هم کوله. خو خان بابا څوک و خبرې؟ خان بابا داسې خان بابا و چې طبیعت یې برابر به و که نه، نو ملا او طالب به ترې روغ نه پاتې کېده. کنزل، ستغې، سپوهې، مدرسې پسې، ملا پسې. که جامعې جذبې مې داخل کړی دی، علم پې کوم مړی یاره، علم داسې زاړه شاده وی. ډاکټرې که انجینیرې که ته څه کې په دې بچي حفظ کوم یاره پرېږده سړي، هسې ماغزه ول خرابوي. ښه تعلیم دې وکړه چې سم ملغلره دې جوړه شي. د خان بابا کار به ده، مونږ مدرسې جومات ته به راغلو، دا څه کوې ماشومان هم ګډوډ کړه، پرېږدې چې ته سم تعلیم وکړي. د دنیا د تعلیم د دې سم تعلیم وي، ښه تعلیم، او د قرآن تدریس سم نه وي، خراب تعلیم دا وي، وخت ضایع کېده. داسې خان بابا مونږ به له ښه خیال وساتو، ښه قدر هم والا وکړه، ښه عزت هم والا وکړه. ورتلو به او لاس پټۍ به هم بدلولی و، لمباو به هم په حجره کې پروت و، او کټورو ته اوبه برابرولې به ورته، ښه د پرهېز شی به هم راوړو. و یو ځل مې دې تپوس وکړه چې خان بابا څنګه یې؟ یاره تاسو دې خدای ډېر زیات خوشحاله کړي. خان بابا چې پړه د سالمان دی، ارمان درته وویل؟ ما وویل وی د یو وخت کې انجینیر وم او په سعودي کې انجینیر وم، او ما په هغه زمانه کې په ریالونو کې ښه ډبله تنخوا اخېسته، ما بچو له راجګلې. ما ټول بچي اعلی تعلیم انګلند او امریکا کې په سبق ویلي دي، او ما ورته ښه مضبوط خاندانونو کې ودونه کړي دي، لوڼه مې په ښه مضبوطو ځایونو کې واده کړي دي. د هر یو زوی سره مې پنځه او څلور غټ غټ ګاډي دي، دا اجرم ډکه ولاړ. خو زه ارمان په یو څیز کوم، په دې ډېر خفه یم چې ارمان چې په یو بچي مې علم کړی وي، نو څه خبره، یو نوی علم جوړ کړی. نن زما خپل بچی په کار نه شو، او پردی بچی چې د قرآن علم یې کړی دی او حفظ یې کړی، نن زما په کار نن زما په کار نه شوی بچي، دا یې ما کار شي. ډېر ستومه، افسوس، ډېره غټه غلطي شوې ده. واده مې وکړی، مداخلې شو. دا بچی په کار نه راځي. ګورې چې بچی دې دینداره شو، عبادت ګزار دی، دا به دې په کار راځي. او که بچی دې جاهل احمق قمقل در نه پاتې شو، صرف د پیسې لار دې ورته وښوله، قسم دې که دې په قسم درته خورم په دا جومات کې که دې په کار راشي، که دینداري بېله خبره نه راځي په کار. ګټه والا ګټه، ښه ډېره والا وګټه. او چې کله پرېوځي که نه، بیا وایي استاد جي دوا وکړه چې بس خدای پرې رحم وکړي، یا خدای زر خپې ګرې ته کړي چې ته خلاص شو. یو دغه دوا یو ځان ته ځان نه خلاصوي، بیا مو نه ځان خلاصوي. مړه نو خو زم د دې وطن یم او تاسو هم د دې وطن. رښتیا ووایه دغه سړی ښځه او مور یو برابر ګڼي بیا؟ نه ښځه خور الا او مور بلا او ښځه نعمت د خدای تعالی.
خور بألاو مور بلاو خدا نعمت د خدای دغه بشیر جان ته چې نوم د خدای بدل باران کې دغه ناتونه ماتونه وې ولا چې ارسنه بخلاص او کله به د ټیپروش کاری پوګي کور ته وړو کله به ټماټر پوګي او کله تور باټینګ غنو کله یو غم او کله بل دا جمعه ته خدای بچي دیندار کې دیندار صالح کې وې څنګه په ځکه خان بابا مړ شو ورخه وې چې مړ شو ټلیفونونه شو صدامن چې دې غراله چې کوم لري یا موږ نشو رسېدې او بس خافه کې پردو موږ ولا وی غسل ورکا ابو انا چې وی موږ ولا قسم په خدای غسل ورکا کفن ولا موږ ورکا خخ موږ او په درې ما باندې ټول وارثان او رشتہ داران راغلل او په وجره کې سه بناشنا ډوډۍ و چرګان دی او کډان دی او چيري دی او ولاړې ډوډۍ دی او بوفه دی او ټنګ ټنګ دی او خندا او خوندې او ټول افسران او وزیران او یو د افسران دی او بس خدا تا وایي چې پلان اوس درې ما خدا کوي او دا پلان واده دی دغه خوشحالي او خندا د خزو ځان له ډوډۍ سره ځان له ډوډۍ خلکو ډوډۍ خوړو بس دوای خیر او خیر او خلاص یو سړی مال راغی او زمانہ کې پته نه لګي چې عمرې کې جن دی وي خو خبره راشي بیا کوم څوک ما ته ما یو دوست وی چې دا یو ډاکټر تاسو سره ملاقات کوي مې خاصه وخت راغی یراغه ډاکټر سے پریک پجاړه ډاکټر سے چې په پیاله اوس پر چې یو ګټه د مال خاطر او چې پجاړه خدای څه چل شوی یره ما سره بچو خبرې راغلې مو دا بس کی مې ولې یو ځای مې یو ځای لو پر دی لو مې وانده یو ځای یو مې خدای یو مې د قزوی لو پر دی او د دنیا پیسې ګټم د دنیا پیسې ظالمان ډاکټر د خلک سپینای سپینې کې سپین د دنیا پیسې ګټم خدای اولاد ګټم او چې ما سوتان را چم ټولې پیسې مې جیب نه وباسي او دې پیسې څه خبره چې نغدې پیسې راکړه پیسې شب راکړه کنزل لا تکي پیسې راو کورونه را باندې خرڅ کړل او پیسې لوځي ځان سره باندې سلو پینځه کسان مرګري دي لوپران کله مریتا کله ټابات کله کراچي ته کله لاهور ته او بلکې دا پرې دا چې دا په کاوه خیر دی د دوبه ټیکټونه ولا والی ملیشیا ته سنگاپور ته دا بچی دا مرګري ځان سره ګرځي ټول خرچه دی کوي ټیکټونه دی ولا لي ټول خرچه هم دی کوي خوراکونه هم دی کوي ګفټونه ولا دی دې ته بل چاپلا پیسې دی ټول کورونه نه خرڅ کړل ټول کورونه او ما ته جيبه چې نور څه دي خدای کور دی او مور دی دا خدای خرڅه کوم مال پیسې او ما ته وی مولانا صاحب بیګم بابا نه دې کړی خدای بچ کړی پیسو وی یو علاج یې چې مړې کړ او داسې چل د مرګ را دي چې څوک به خبر هم نشي ما به بیغمه کړی دا چل دی اس دا به مور به خبر ما به خو ګوتې مې نه ولې بچې لاس په نور څوک تعالی راغلی ته چل راځو ډاکټر صاحب ګومان کوم چې تابم چې د پالکانه کې په ځوانه کې مونږ نه کړی او نه بلې دې بچی ته مونږ خو دي خپکه ګما ما وي مې تاسو چې اپریشن کوي مریض لنو دل داوي خدای د فېری لپاره کوي مې زه ستاره فېری خبر کوم چې اپریشن در کوم دلون د خپکه ګما مې تاسو ته د ادوی نه بوتلی مولا ته وسله کې نه چې د کې د قرآن شریف ځان جمعه ته به ته نه بوتلی چې د تبلیغاو د په ګوتو نه ورکړي یو څه وځه بچو لګاو چې د نیکانو سره به په مجلس کې نه کې نو چې دا کړي یو نیک سړي سره کې نه یره مولوی صاحب ټیک دی خپل جمعه ته نه وتري دی مسبو دا چل ټکه سخندر دې جوړ کړ سخندر نو سخندر خوندا کوي کوي سخندر له خو مالک غیا ورنه کې په مالک د پاسه بیا ورلګي او کړي نه غي ک مالک یې طرف ته ورسو نو ته خدای وای چې د دې بچلا د حضرت بلال نقشه جوړه کړه د صحابه او نقشه جوړه کړه د رسول الله تعالی باندې نمونه لګړي دا هغه نمونه روان او تعالی وکیل سخندر جوړ ټینګ شو ته زمون دا خلق په خلاص سوچ راوړ بس پیسې او دولت ته او پیسې او دولت ته سم جوړې دي پیسې او دولت نه چلے غټي لکه سوچو کله خدای بندا ته سره پیدا دې نه پیدا کې بس بچو رزق پیدا کو ډوډۍ پیدا کول په حلال او چې کله بالغان شي بلا ورته دا نه غټي کنه کړي خدای به ورکي کبد دې پتن دري رو دې به خدای ورکي زمارو الله خوشاله عبادت کې سره پیدا او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون د لاس عبادتو کې تسبیح جیب کې واچي څومره کې دلته کې زما دوستانی زما مقتدیان دي ما له چې څوک په خور ناراضي او د سوات ناراضي ډېر لري ناراضي او په مين ناراضي نه چې ما سره څوک هم دا بیان هم کې څوک اوري بیان زنانه اوري او کناري نه اوري په بامن کونو کې اوري تاسو ان شاء الله ټول بدن نه په دې کې تسبیح چوي اچھا بیٹا خیر ان شاء الله 10 روپے په 15 روپے تسبیح کې دا واچوي اړ یو تاسو تسبیح کې څه فائدہ راځي
تسبیح برته خدای یادوي چې جیب کې تسبیح وي الله به درنه یېري او چې تسبیح سره دې لاس ولګي ګرام به درته یاد شي تسبیح وایي او ټول دروازې کم از کم 1000 پیری لا اله الا الله وایي لا اله الا الله لا اله او چې سره ته ورسوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا سل بیا یو لاس پنځه د خدای په دې نوم لګي په دې کلمه یو لاس پنځه لګي نو لاس پنځه لري خو لوی ذات له نشي ورکول چې موږ ایمان او اسلام او د خپل شکلونه کړی او چې ما سخوتن او د کېږي ما خام نه پس 200 پیری به درود شریف وای ان شاء الله 200 پیری وای د رسول الله مبارک سونه احسان وکړو او که وسم کېږي دا کلمه ډیره مزیداره ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر یو 500 پیری وای یو 200 وای ډیره مزیداره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم یو 200 پیری وای تلاوت قرآن شریف لکوي په خپل امراضه بچي مراوت او یو خبره ته بلکم چې خوا کې مدرسه د دین وی کنه اسه پاک تک یو ورځ چکر لګاو سره بچي بودا اسه ورته مدرسه کې کېنه که په سبق پوهیږي کنه پوهیږي ځان سره بچي بوزو مدرسه کې کېنه چې دا بچي د خاورې د ناس ته لکوان ولي د دې طالب نه د نفرت پیدا نشي د مدرسې او د قرآن نه د نفرت پیدا نشي او دین سره او مدرسې سره او حفظ سره شوق نشي بیا به دا بچي بیا سمي مولا دې نشي حفظ دې نشي خو لګي مدرسې ته بوده په خپل امزو عالم سره لکېنه ولا بچي ولا سره کېنه د مدرسې ته پوسره مو کومه ښه یو څه ولا په لګاوه خدای ته لګون دې ته نیکانو صالحانو سره لګاو په خپل به ټیک شي خیر ان شاء الله ولدي نو موږ دا د ژوند مقصد دی الله دې موږ له عبادت توفیق را نصیب وکړي دا د میرو په کندې کې د ارشاد دی او د مراد دی مور پرونو فات شوی دا واقعي دې غریب خدامو ډېر خدمت کړې الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي خدای دې وبخښي خدای دې والسلام صبر ورکړي او په دې باندې کې شاقل میاسه قوه فات شوی رب العالمین دې مغفرت نصیب کړي او پیرانو کندې کې زکه شابه جو فات شوی رب العالمین دې وبخښي الله دې مغفرت نصیب کړي او مرحوم جمال شاه او ولا وفات شوی جمال شاه میاسه رب العالمین دې غیب مغفرت نصیب کړي او خاندان کا وفات شوی منظور زموږ د جمع مرګري خاص خاندان څوک بس منظور خدای پاک دې وبخښي الله دې مغفرت نصیب کړي بعد مرګ دعاګانې وکړي دي د کاروبار لپاره د اولاد لپاره بعد بیماران دي دوه چې خدای پاک له شفا ورکړي د چا بچی نه الله ټول نارینه اولاد ورکړي چا د څه پریشانې دي رب العالمین هغه له خوشاله بدلې خدایا زموږ په لار زموږ په جبه وق په ټول اندامونو خپل ذکر جاری کړي خدای دې عبادت توفیق راکړي الله د ګناه نه نفرت پیدا کړي خدای دې د ما سوې مال او د ما دې مرګرو په عمل نصیب کړي خدای پریشانې په خوشاله بدلې کړي د ټینشنونو آفتونو مصیبتونو رب العالمین په امن کې اوسه چا ته څه پریشانې دي په خوشاله بدلې کړي پروردگار ته زموږ ناراضي شي الله ته زموږ ناراضي شي زموږ توبې قبول کړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي او خدای د ګناهو د هغې د اسبابونو زړه تور کړي نفرت هم پیدا کړي الله دواړو جهانو برکتونو خوشحالۍ هم نصیب کړي او چې څومره د لرې ځای زموږ د جومات ته کم کسان راځي په یو قدم بلاجونو برکتونه ورکړي رزق یې کاروبارونو کې الله برکت پیدا کړي چې څوک زموږ دا بیان اوري ملکی دې کبال ملکونو کې دې که زنانه دي که نارینه الله ټولو له خیر او برکت او عافیت او خوشحالۍ نصیب وګرځولې کړي برحمتک یا ارحم الراحمین